له لیونتوبه تر سوداګرۍ. بل مې شی نه درلود، د کوچنیانو په پټه پر وویستلم. مور او له پلارو دغه یتیم راپاته سوی دی. په یو داسې یو پاڼ کې پروت و، یو داسې یو ځای کې پروت و چې بیخي هلته د انسان ژوند ډېر سخت دی. دا په زابل کې د هغه معتاد کیسه ده چې له درملنې وروسته عادي ژوند ته راګرځېدلی. دا هغه وخت دی چې د سخیدات ترڅنګ د هیواد په کچه په نشه روږدي میلیونونو ځوانانو د ژوند او مرګ ترمنځ سلګۍ وهلې او د هرې ورځې په تېرېدلو سره دا شمېره نور هم زیاتېده. سخیدات له یوه داسې حالته تېر شوی چې له کورنۍ، خپلوانو او ان له هر چا لیرې په بیدیا کې اوسېده. سخیدات کلونه له یوې زړې بړستنې او د شلومبو له دې خیرن بوتل سره تېر کړل. مخته زه مخته زما داسې بېحاله ولم او په زابل ولایت کې مې ژوند کوی. یو زه ولم، یو تلتک را سره ول، بل مې شی نه درلود، د کوچنیانو په پټه پر وویستلم او ډېر مې د ژوند څه نفس تنګ ولو او وڅېدلم چې زه ولاړ شم ځان تداوي کړم. د خلکو له انده د سخیدات راګرځېدل د یوه سالم انسان په توګه ټولنې ته ناشونی او یوه افسانه وه. خو د اسلامي امارت راتګ دا هیلې په رښتیا بدلې کړې. کور ته په کور کې مې بدن دردونه کول، بیا ولاړم معتادین شپخانې ته. هلته مې ځان بستر کې 45 ورځې خو زما سره ډېر ښه وکړه. 4 میاشتې وخت یې راکړی، 4 میاشتې وخت چې مې تېر کړی، تداوي یې راکولې، سیرونان، پیچکارۍ، ګولۍ، هر څه یې راکولې. زابل کې د معتادینو 50 بستریز روغتون مشر وویل د خپلو اجتماعي کارکوونکو پر مټ یې سخیدات په ډېر بد حالت کې پیدا کړ. پرسونل په دغه کې پیدا کړی و، بیا یې ماته اطلاع راکړله، ما ورته سره انتقال یې کوي، بیا مې راوړی روغتون ته. په روغتون کې مې بستر کوي، بعد له هغه یې کورنۍ پیدا شوله. وروسته بیا د کورنۍ والا پسې راغلو، هغه خوښي وښودله چې موږ په خوشحاله یو چې دی بستر شي او د ده علاج وشي. نو هله څو پرې په 3 میاشتې څه بالا د ده علاج وشو. بیا یې کورنۍ راغله او کورنۍ ته موږ تسلیم کړئ. بیا مو ده ته د وس مطابق د کار زمینه مساعده کړله چې د خپل کار شروع کوي. بیا مو ته هغه تعقیب کوي، دی مو دغه ته تشویق کوي چې ته نور باید د خپل عادي زندگی شروع کړي. نو دا الحمدلله هغه د خدای فضل و، هغه زموږ کوششونه و، بس پر هغه باندې عمل وکوئ. احمد حقمل چې د سخیدات درملنې له پیله تر وروستیو د هغه روغتیایي مشوره ورکوونکی و، داسې وایي: دی د یو تلتک سره په یو داسې یو پاڼ کې پروت و، یو داسې یو ځای کې پروت و چې بیخي هلته د انسان ژوند ډېر سخت دی. د هغه ځای څخه موږ را انتقال کړی د دې روغتون ته. په دې روغتون کې تقریبا 3 میاشتې 10 شپې یا 3 میاشتې 15 شپې دلته تر تداوي لاندې شوی ده. اوس شکر الحمدلله دی ډېر ښه ژوند لري، په خپل روزګار باندې اخته ده. د سخیدات خپلوان هم د اسلامي امارت راتګ د ده او نورو ځوانانو لپاره د لوی خدای جل جلاله احسان بولي. خو اوس دی هم بیچاره دا رقم چې هغه مریض و، هغه هله خدای تعالی دغه هلته کوي، خدای جوړ کوي، خدای سم کوي. اوس خپل ژوند زندگی باید چې د ده فعاله سي، سمه سي. اوس شکر د همدې خدای لره دغه جوړ ده، اوس دغونه ښه ده، په کار کسب اخته دی، وخت خپله ریړۍ کوي، سریړۍ نه بیا مزدوري کوي، په کار پسې ده. سخیدات اوس کرونده کې کار او ښار کې د لاسي کراچۍ په وسیله بادرنګ خرڅوي. سپین کالي پټکۍ تړلی، سخیدات اوس د ټولنې د یوه سالم غړي په حیث ژوند کوي. دی اوس له ژونده خوشحاله، وایي عبادت، کار او هر څه پر وخت او د اسلامي نظام راتګ پر ځان او ټول افغانانو د لوی خدای جل جلاله احسان بولي. زه دا وایم چې خدای پاک دې ټول مسلمان د هغه پاته څخه خلاص کړي او چې څوک اراده وکړي، ټینګ عزم وکړي چې بیا دغسې خلکو سره ملګري څوک ونه کړي او د هغوی خلکو سره ناستې ولاړې څوک ونه کوي او خپل ژوند ته خپله وګوري. سخیدات د اسلامي امارت له مسؤلینو یو لړ غوښتنې هم لري تر څو له کراچۍ څخه دکان کې کښیني او خپل کور جوړ کړي. ما سره خپله دا حکومت اسلامي امارت کومک وکړي او دوی په ما پسې وګوري او چې زما کور نه دی جوړ، زه کور جوړ کړم او چې خپله زندګي شروع کړم. اوس په ځان پوه شولم، اول نه پوهېدلم، نو اوس کور چې باید زه جوړ کړم، د څو پورې به زه د خوریانو باندې پر اوږه بار یم. سخیدات خپله کورنۍ نه لري او د یوه ورور سره دا مهال
د خپلې مشرې خور کور کې اوسیږي. اخښه یې هم وایي چې له هغه سره دې مرسته وشي. چې یا یو دوکانګی پیدا سي دی په اخته سي خپله ګزاره باندې وکړي خپل ولور یا خدای پاک یو ځای ورمعلوم کړي ځای دی غاړه ور وباسي خپل کور یې ودرېږي او زما له اوږې دا بار سپک سي زما له اوږې واوړي نو اوس دوی بېچارهګان موږ هم در بدره دوی هم څراش نه تي. سخیداد د خپل راتلونکي لپاره داسې ژمنه کوي. او د هغه وروسته بیا هغه عزم کړی دی دا اووه میاشتې اته میاشتې کېږي که یو نیم کال بیا ما کار هغه کار سره لاس واسطه نه دی مې کړی نو اوس خپل اودس او لمونځ کوم د خیره هغه وروسته به دې ګاډۍ پسې خپل کاروبار کوم ځان مې مصرفه کړی دی چې د هغو کړنو څخه زه ځان وګرځوم. د زابل معتادینو 50 بستریز روغتون کې دا مهال 47 معتاد کسان تر درملنې لاندې دي چې له بشپړې روغتیا وروسته به کورنیو سره یو ځای شي. د دې روغتون امیر سید امین صاحب وایي د پوره امکاناتو او مجهز پرسونل په لرلو سره یې تر یوه کال کمه موده کې د سخي غوندې 230 کسانو درملنه کړې او دا مهال هغوی په خپلو ورځنیو چارو بوخت دي. موږ تقریبا دغه زموږ روغتون پروژ کال د جوزا په 19 تاریخ باندې فعالیت شروع کړی ده. تر ننه پورې زموږ په روغتون کې 210 کسان تداوي شوي دي چې هغه کور ته تللي دي. الحمدلله اوس په خپلو خوارویو په زندګۍ اخته دي. زموږ په روغتون کې 47 کسان فعلا تر تداوي لاندې دي چې هغه به هم کېدای شي له اختره بعد انشاءالله صحت به د ډاډ وړ شي خپله موده به تېره کړي. د زابل امنیه قومندانۍ ویان قاري ذبیح الله جوهر وایي د امیر المؤمنین د فرمان عملي کېدلو په موخه هیڅ چاته د مخدره توکو کرکیلي کاروبار او قاچاق اجازه نه ورکوي او هغه کسان چې په مخدره توکو روږدي وي دوی یې نیسي او د معتادینو درملنې روغتون ته یې سپاري. لکه څرنګه چې د امیر المؤمنین شیخ صاحب له لورې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې اړوند فرمان صادر شوی له همهغه څخه په زابل ولایت کې د مخدره توکو پر وړاندې جدي مبارزه روانه ده چې د دې مبارزې په نتیجه کې هیڅ چاته نه د کرکیل اجازه ورکول کیږي او نه د نشهیي توکو د کاروبار اجازه ورکول کیږي. همدارنګه په دې برخه کې کوم کسان په نشهیي توکو روږدي هغه د مجاهدینو له لورې ګرفتاره کیږي یعنې ول کیږي بیا د معتادینو د صحي کلینیک ته معرفي کیږي د حالت د هغوی په بشپړه توګه باندې تداوي کیږي. د سخیدات ټول داستان مو په چمتو شوي راپور کې واورېدی په دې هیله چې د ژوند نور هم ښه سي او د اسلامي امارت د مسؤلینو پاملرنه ورته راواوړي. عبدالقیوم عاجز، حریت راډیو، زابل.